جو دانه قدر یو لال پکې پیدا شي جو دانه قدر یو لال پکې پیدا شي نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. ډېرو ګرانو د پښتو ادبي ملاقاتونه ملګرو، نن یو ډېر ګران شخصیت چې تاسو لربر پښتون به انشاءالله چې پیژندئ، جاوید احساس صاحب یو هغه نوم چې دلته موږ ورباندې فخر کوو، د بنو له علاقې سره تعلق لري او ډېر په زړه پورې شاعر او ادیب. هغه سره موږ ناست یو، تاسو ته به خپل یو مزیداره خپرونه ځینې ریکارډ کوو، خو اول دته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه، ډېره خوشحاله اوسئ. احساس صاحب یو سوال کوو، کو د موږ ډېر ملګري به په دې کښې سره ګډ وړي چې یوه قافیه استعمالیږي لکه احساس، اخلاص، هم آواز وي خو شاته لفظ بدل وي، نو د موږ ملګرو ته په دې باره کښې ته څه وایي؟ اول خو دا خبره ده چې د سول ډېر اهم ده. بالکل. قافیه خو بنیادي هغه شی وي چې په قافیې په بنیاد باندې شاعر ټول خیالات یوې نقطې ته رغونډېږي. بالکل. چې یوه داسې اهمه خبره وي په چار ته چې هغې حوالې سره شاعر ډېر زیات د اهمیت احساس ولري. بالکل. یعنې په هغه شي چې غلطي که کوم امکان وي چې هغه امکان لرې کړی شي. بالکل. سیره ساتو چې د سول تعلق ته نو دا کله کله د دغه صورتحال نه موږ خپله مخکېږي ورسره داسې قافیه موږ شروع شي چې یو طرف ته سواد وي بل طرف ته سین وي، نو داسې قافیه کله کله سیک وچلوي. خو مو ذاتي خیال دغه ده چې دا کمیز د قافیې ته صوتي قافیه وي که بل څه نوم ورکوي، خو دا قافیه صحیح نه ده. صحیح نه ده. چار دا ده چې سواد قافیه د سواد سره چلیږي، سین قافیه د سین سره چلیږي. سمه ده. بالکل. ډېره زیاته مننه ملګرو، تاسو به یقینا چې ورباندې پوه سوي په دې سوال باندې، نو په کار ده چې دا غلطي دې نه بعد ونه کړلی سي. اوس په جاوید احساس صاحب نه د خپل کلام طلب وکړو چې د موږ ملګرو ته یې پیش کړي، هغه به هم خوند ځینې واخلي، موږ دلته د ناست کسان به هم خوند ځینې واخلي. څه واسه شعرونه دي چې څه د خیال څه د احساس ته لازمه ده. واه. څه د خیال څه د احساس ته لازمه ده، بس خو هره حواله ستا حواله ده. ډېر ښه. څه د خیال څه د احساس ته لازمه ده، بس خو هره حواله ستا حواله ده. او شعر ده چې حال مې دا دی چې مې حال د ویلو نه دی. حال مې دا دی چې مې حال د ویلو نه دی، حادثه کې مې بایللې حافظه ده. حال مې دا دی چې مې حال د ویلو نه دی، حادثه کې مې بایللې حافظه ده. او د سینې دیوال مې وګرو دومره، د سینې دیوال مې وګرو دومره چې اوس مخ پکې ښکارېږي آینه ده. ډېر زبردست. د سینې دیوال مې وګرو دومره چې اوس مخ پکې ښکارېږي آینه ده. او احترام دې په سر سترګو خو حسینه، احترام دې په سر سترګو خو حسینه، زما زړه کې خو د مینې تلوسه ده. ډېر زبردست. ډېر ښه. احترام دې په سر سترګو خو حسینه، زما زړه کې خو د مینې تلوسه ده. او شعر ده چې داسې ټیک د بېغمۍ مو دې ورکړې، داسې ټیک د بېغمۍ مو دې ورکړې، ته به وایې چې تاریخ نه دی تکیه ده. ډېر زبردست. ډېر ښه. مننه. داسې ټیک د بېغمۍ مو دې ورکړې، ته به وایې چې تاریخ نه دی تکیه ده. او بل شعر ده چې د تاریخ د اداکار سره مسر دی، د تاریخ د اداکار سره مسر دی، سانحه کلمیه ده معمده. ډېر ښه. بس دغه آخري شعر ده چې د تاریخ د اداکار سره مسر دی، سانحه کلمیه ده معمده. ډېر ښه. یو دوه شعر ترنم خو بغه یو نو لارې بندوم نو دکانو نه سوځوما، لارې بندوم نو دکانو نه سوځوما، زه خو خاک نشین یم په سر خاورې بادوما، لارې بندوم لارې بندوم نو دکانونه سوځوما، زړه او زما ذهن د یو بل نه په تراړ دی، زړه او زما ذهن د یو بل نه په تراړ دی، یو بل نه په تراړ دی، یو بل نه په تراړ دی،
دغه سرحدي لنجا بسنګه حل کوما دغه سرحدي لنجا بسنګه حل کوما زه خو خاک نشین یم په سر خاورې بادوما لارې بندوم لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما خدای دې د طاقت زما د قد نه موچات کړې خدای دې د طاقت زما د قد نه موچات کړې قد نه هم اوچات کړې قد نه هم اوچات کړې ای زما بچیا پوګه دې ګرځوما ای زما بچیا پوګه دې ګرځوما زه خو خاک نشین یم په سر خاورې بادوما لارې بندوم لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما چې د بارودو د نفرت نه دې ډک شوې چې د بارودو د نفرت نه دې ډک شوې نفرت نه دې ډک شوې نفرت نه دې ډک شوې هغه سرنګونه په بڼو صفا کوما هغه سرنګونه په بڼو صفا کوما زه خو خاک نشین یم په سر خاورې بادوما لارې بندوم لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما ماته د لیمو مشاهده نیمګړې ښکارې ماته د لیمو مشاهده نیمګړې ښکارې نیمګړې ښکارې نیمګړې ښکارې لږ یې تجربې لره په لار کې غورځوما لږ یې تجربې لره په لار کې غورځوما زه خو خاک نشین یم په سر خاورې بادوما لارې بندوم لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما لارې بندوم نو دوکانونه سوځوما. ډېر زیات تشکر جاوید اسحاق صاحب، ډېر زیاته مننه ملګرو. یقینا چې دومره خوندور ترنم او پوهه موږ له جاوید اسحاق صاحب نه واخیستل او تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي او پوهه به هم ځینې اخیستې وي. دا وخت هم د موږ د خپرونې او وخت هم سرته رسیږي. ټولو ملګرو ته راکړه اجازه د لوی الله په امان.